الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. درود شریف ہوئے. بزرگوار کرام، دا سلورم جمعہ جدی دو آیتونو کی لگ لگا خبر کو بتوفیق اللہ فرمائی لیجیے ان الذین آمنوا، آغا کسان چی ایمان روڑی دی. دا اولنی ٹکی دی چی ایمان روڑی دی. ایمان ستوئی چلو یہ دولت. ان الذين آمنوا بما يجب به الإيمان، نا کسان چی ایمان روڑ دی آغا شیبان دی چی پاگی ایمان فرض دی. یجبو بمعنی یلزمو دی بخبل معنی وجوب ندی، فرض دی. ایمان چلوی دولت دی چی منگو تاسو تو خدای پاک راکلی دی. اللہ پاک یو چاہتا ولایت بغیر دے ایمان ندی ورکڑی. اللہ پاک چاہتا صدیقیت بغیر دے ایمان ندی ورکڑی. اللہ پاک یو چاہتا نبوت بغیر دے ایمان ندی ورکڑی. اللہ پاک یو چاہتا رسالت بغیر دے ایمان ندی ورکڑی. معلوم شچی ایمان عظیم دولت ہے. حافظ بن حجر عسقلانی حافظ الدنیا فتح الباری شرح البخاری کی لکلی دی چی کمالات تا انسان پینز دی. ایمان دی، ولایت دی، صدیقیت دی، نبوت دی، رسالت دی. رسالت نبرا انسان نشت لی اخواتا مرتبتا الوحیت دا. دا پنز کمالات دا انسان دی. نو ایمان چی دی، ایمان
ایمان په معنا لغوي سره تصدیق ته وایي. قرآن عظیم کې راغلي دي چې وما انت بمؤمن لنا ای بمصدق لنا. ایمان معنا لغوي چې دی دا تصدیق دی. ایمان مصدر شغه ده د باب افعال، د مصدر شغه ده د باب افعال آمن یؤمن ایمانا. مجرد د دې چې دی امن یأمنو امنا دی د باب سمعنا. ایمان سره امن ضروري دی. دا ته چې خدای ایمان درکړی دی نو موږ معنا لغوي د ایمان وکړه تصدیق. او په شریعت کې ایمان هو التصدیق مع الاذعان والقبول. ایمان چې دی دا تصدیق دی سره د کامل اعتقاد نه. اذعان اذعن یذعن اذعانا، ایمان په مرتبه د کمال کې ولاړی. دی ایمان سره به ته د دې ایمان په تمامو مقتضیاتو راتګ کوي. د ایمان چې څه تقاضا تانه کوي هغه به ته پوره کوي. ابو جهل ته چا ویلي فرعون د دې امت چې ته د ایمان ولې نه وروړې او تا ته د خپل د پیغمبر ښه معلوم دی. هغه ورته وی داسې کار دی اگر ګویم مسلمانم بلرزم که دا نه مشکلات لا اله. د ایمان کې ډېرې خبرې دي زه هغه نشم پوره کولی. نو د ایمان په ټولو خبرو به ته بیا راتګ کوي. او ایمان ان الذين آمنوا بما يجب به الإيمان. ایمان په شپږو خبرو واجب دی. جبرئیل راغی د رسول الله نه تپوس کو وی یا رسول الله ما الایمان؟ وی رسول الله دا ایمان څه ته وایي؟ پیغمبر علیه السلام ته وی الایمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. ایمان ویسے شی ایمان دا دی چې ان تؤمن دې دا کې علمي سوال دی چې سوال کې مې ایمان ذکر دی او رسول الله بیا په جواب کې الایمان ذکر کړی دی او تفسیر د ایمان یې ان تؤمن باندې کړی دی. په تؤمن کې بیا ایمان پروت دی. نو محدود موقوف شو په حد پورې او حد چې دی دا موقوفي په محدود پورې. نو شی موقوف شو په خپل نفس پورې. وما هذا الا دور. په مل جوابو دغه کسان هغوی خبرې واغوستې نن تېرېستن دی. بعضې دورې خالص وعظ دی. نو وعظ خو تبلیغیان له عمر دي هغوی خو څه ملایان هم نه دي خو زبردست وعظ کوي. بس شی دا پاتې شو. دلته خو ایمان په ایمان پورې موقوف شو او محدود موقوف په جمعي اجزاو د حد پورې
او تا په حد کې محدود راوړم نو شی موقوف شو په خپل نفس په عمل جواب خبر ختم. ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې د دې ایمان په ټولو خبرو باندې د ایمان چې خدای ایمان درکړی دی د دې په ټولو خبرو راته کوي. ایمان چې تا نه څه تقاضا کوي هغه به پوره کوي. حقوق د خدای به پوره کوي. حقوق د بندګانو به پوره کوي. او سره د دې نه به الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان به په مابین د یری کې وي د خدای د عذاب نه به یریږي، والرجاء د خدای په رحمت کې به امید ساتي. قال احمد بن حنبل امام الدنیا رحمه الله، احمد بن حنبل امام الدنیا امام الجرح والتعدیل، هغه فرمایلی دي چې د ایمان په مابین د خوف او د رجا کې دي دواړه به یو شان دي، کلاهما واحد، دواړه به یو شان دي. یره امید به دواړه یو شان په تله کې به دقسې برابر وي، یو په بل زیات نشي، تباهي به راشي. دی په دې خبرو باندې سم پوهېږي. من غلب الخوف او غلب الرجاء هلکه. چا چې په ایمان کې یری ته یره په امید غالب شوه، دی تباه شو. خو په دې خبرو څوک پوهېږي نه دې زمانه کې، لکه ما ته پته ده د ایمان سره څه تعلق د چا نشته. او که رجالې غلبه په خوف ورکړه نو هلکه دیم تباه دی. دا به دواړه دقسې یو شان چلیږي. که خوف له غلبه ورکړه په امید باندې نو دی د خدای د غریب نه د خدای د چې د خوف له ترجیح ورکړه، خوف له غلبه ورکړه، په رجا باندې غلبه ورکړه، نو دلته کار دا خراب شو چې کار دلته کې داسې خرابېږي. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. یعقوب علیہ السلام خپلو بچو ته وی سورت یوسف کې راغلی دی إنه لا ييأس من روح الله، نن امید کیږي د رحمت د خدای نه الا القوم الكافرون، مگر کافر چې دلته غلبه د خوف راله. نو باس دلته کې معامله دام کفر دی. او که دا شوه چې رجال غلبه راله په خوف باندې، نو دی د مکر الله نه امید شو.
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بس الله زما دا خبر اوریدله، لیکن زه عمر دپاره هر ځای کې ویم چې څوک پیږي نه، دا چا سره کېناستل پکار دي، علماو سره ټیم ورکول پکار دي، درس ته کېناستل پکار دي، قرآن شریف ترجمې ته کېناستل پکار دي، نو څه گزاره به وشي، خوف خدا به پیدا شي. ټولې خبرې جارالله زمخشري جارالله ورته ځکه وایي چې دی د خدای د کور ګاونډي و، جنت معلا کې قبر دی. دا مکې معظمې حرم مبارک د هغې چې کوم مقبره ده که نه هلته کې دی دفن دی. خدیجې بیبي نه دې خوا قبر دی. جارالله لیکلي دي چې یو سړی و، ماښام چې څملاست نو سر یې تور و او ږیره هم توره وه. دا خبره د ډېر لوی عظیم الشان سړي ده. هغه تفسیر چې کوم کړی دی که نه، تفسیر کشاف، علماء دا لیکلي دي چې الناس عیال علی تفسیر کشاف. چا چې څه تفسیر کړی دی نو هغه اخذ کړی دی د جارالله نه. د هغه خبرې تفسیر نه دی، د هغه خبرې ته لږ تفصیل ورکړی دی، خبره نورې د هغه دي. او دا منې دی چې دی که نه، په دې زه ډېر خوشحاله یم. په فروغو کې حنفي دی، د امام اعظم په مذهب دی. په اصولو کې معتزلي دی، خو دې داسې معتزلي نه دی. انشاءالله ته د اهل سنت والجماعت ته دی. که ده په تا باندې یو سوال وکړو، په دقه ځای به دې بند کړي، ته به ترې رپ هم ونه وایي. داسې علم یې دی. نو دا سړی وي، هغه لیکلي دي چې ږیره یې توره وه، سر یې تور و، چې راپاڅېد نو ږیره هم سپینه وه او سر هم سپین و. یو شپه کې سر هم سپین شو او ږیره هم سپینه شوه. خلقو ورته وایي چې یا لکه دا په تا څه وشو، دا ږیره دې سپینه شوه، سر دې سپین شو. ورته وی بیګا چې زود شما موتا ته دا خبر معلومه ده، الله لږ ځان برابر کا، جناب رسول الله پسې لاړ شه، په علماو پسې لاړ شه، په خپل پیر پسې لاړ شه. تاله چې وظیفه درکړې ده په هغه پسې لاړ شه. هغه باندې سړی نه ګوري چې هغه په ټولو خبرو باندې پوهېږي، ګوري علي به لاس ورکوي. نو بس که خیر ته بیا کامیاب یې په ټولو مسلو کې. نو بس په غوږ مې نه لګي د قیس او د لیلا خبرې، ما ته کوه د محمد رسول الله خبرې. بس بمصطفی برسان خویش را کی دین هم اوس، اگر به اون نرسیدی تمام بول خبیث. بس دقه خپل پیغمبر پسې لاړ شه، د هغه طریقې د خپل مشر نه یاد کړه. یو سړی راغی بله ماته بی عائشې بیبي فرمایلي دي، مې ټیک ده چې نبی علیه السلام به کور ته راغی نو مسواک به یې وهه. مې بالکل صدقت. رواه البخاري ورواه مسلم
ورواه ترمذي ټولو کتابونو کې راغلي دي چې رسول الله مسواک و. نو یو سړی که جومات ته راځي مسواک وایي نه دا دین دی د ځانه جوړ کړ. رسول الله چې د رسول الله نه په جومات ته راتلو کې مسواک ثابت نه دی، دا ته ځان سره کېده. کور ته راغلی دی مسواک یې وهلی دی، کور ته به راته مسواک به یې و. نه جی دا خبره ته په هغې باندې قیاس کوي. دا خبره تا د ځانه جوړه کړه، دا بدعت دی په دین کې چې سخته تیاره ده. هغه وی چې دا سر د سپین سپین شو، وی داسې کار وشو چې بېګا ما روز د قیامت په خوب کې لیدله ده، موږ او تاسو ټولو ته را روانه ده، ځان راته برابر کړه. زه بعضې روزو پسې داسې ارمان کوم چې ما دا منطق کتابونه په یاد ویاګول. سلم چې ما د استاد نبی قاضي محمد امین رحمه الله نو د شپږو میاشتو تقریر په ما د شپې مکمل اړو، لکه 2 بجې به په دې ورځو کې زه پاڅېدم، نو 6:30 بجې به لمونځ و، هغې پورې به ما په ساله کې داړو تلم هلته یو اوج ډېرانو په هغې سې جګړه وه، او په هغې به داسې تلمه راتلمه. سلم مې یادوه، بس ویمه چې هغه وخت کې ما لمونځ ولې نه کوم؟ یاره پکار دا دی چې لمونځ مې کړی وي، څه ذکر فکر مې کړی وي، هغې نه زه د خدای نه توبه وباسمه. بیا مې داسې خوب ولیده، وی نه هغه ښه وه، خو څوک مې ونه پېژندې چې دا څوک دی، هغه مې ونه پېژنده. ما ته یې وی نه دا پروا نه لري، هغه هم د دین کار و. وی ما روز د قیامت ولیدله چې فرشتې رالګېږي او خلکو ته به دې سټ کې طوق اچوي، خپې ولې تړي، لاسونه ولې تړي او جهنم کې غورځوي. یو درز دی. وی دقه ما ولیدل، نو ما وی چې الله ما سره به څه کوي؟ زه لا په انتظار یم چې ما وی زه چې راپاڅېدم ما چې وکتل جینکې نو سر او ږیره مې سپین و حضراتو. دومره سخته ورځ ده، زه یې په دې راغلي د قرآن شریف کې. دې ورځې دپاره تیاری پکار دی او سم خیرې پکار دی. ما ستاسو خدمت کې عرض وکړو چې ایمان لوی دولت دی. ان الذین آمنوا دا آیات مبارک دی، په دې کې لا خبرې ډېرې دي انشاءالله. آخر دعوانا